افغاني ماشومه چې ویډیو یې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل ده. دغه ماشومه څوک ده، د دې پلار څه وایي، آیا رښتیا ده جینۍ چې ده په پېښور کې کباړ ټولوي او که نه ده هسې چا ویډیو کړې ده؟ تفصیلات به تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. دوستانو، د دې ماشومې پلار چې کوم دی هغه شور نیوز سره په خپله یو مرکه کې په خپله یو انټرویو کې ویلي دي چې زما لور چې ده زما زوی سره پېښور ته تللې وه، صدر ته تللې وه، او زوی مې چې دی هغه مې ځان ته کتابونه اخیستل او لور مې چې دی ځان ته چپړې اخیستلې. نو په دې دوران کې یو کس راغلی دی چې هغه ځان ته سوشل ورکر ویلو او هغه زما د لور نه ویډیو کړې ده. بیا یې دغه ویډیو چې دا په سوشل میډیا باندې شیر کړې ده. وایي چې کله موږ خبر شو نو موږ ته د بهر ملکونو نه هم خپلو خپلوانو رنګونه کول او تپوسونه کول چې آیا ستا د لور چې کوم دی یعنې زموږ دغه خپلوانه دا رښتیا کباړ ټولوي او که نه دا تاسو څه کړي دي، موږ مو په شرمونو وشرمولو. نو بیا یې د پلار ته پته لګېدلې او پلار یې دا هم وایي چې ما هغه کس هم را پیدا کړو چا چې ترېنه دا ویډیو جوړه کړې ده. هغه وایي چې قسمونه خوړل او ویل چې زه به تا ته اودس وکړم، په قرآن پاک به درته لاس کېدم، چې دا کار ما صرف د دې دپاره وکړو چې دې سره خلک مرسته وکړي، ځکه چې دې ماشومې ویل چې زه د کباړ کار کوم یا کباړ ټولوم. خو پلار یې ویل چې زمونږ ښه وس دس کېږي، داسې څه خبره نشته، مونږ غریبانه نه یو، الحمدلله کار روزګار مو برابر دی. خو دغه چا چې ترې دا ویډیو کړې ده دغه کس ته یې ویلي چې تا دا ښه کار نه دی کړی ځکه چې تا زه په شرمونو وشرمولم. خو هغه وایي چې زما هېڅکله هم دا مقصد نه و او د دغه ماشومې د پلار نه یې معافي هم غوښتې ده. دا ماشومه چې دا د افغانستان اوسېدونکي دي، یعنې دوی د افغانستان سره تعلق لري خو دوی په پېښور کې زندگی تېروي، ژوند تېروي. یقینا دا ماشومه ډېره زیاته ښکلې ده. الله پاک دې حیا، عزت او پرده نصیب کړي. کله چې دا ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوله نو ډېرو خلکو د دې ویډیو په باره کې خپل تبصرې شریکولې او مختلف قسم نظریات خلکو شریکول. هر چا غوښتل چې د ماشومې سره د کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا ماشومه ډېره ښکلې هم وه او اکثر کسانو دا فکر کولو چې دا ټایم د دې ماشومې د تعلیم او درس ویلو دی، دا ټایم او دا وخت چې دی د دې د کباړ راټولولو نه دی. خو ډېره ښه خبره ده چې د دې کورنۍ شته دی او په دې باندې نظر ساتي. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه.